نیمه شپه کې مې زړګي جوړه غوغا کړه ویلې شابه اوس شنه راله پیدا کا نیمه شپه کې مې زړګي جوړه غوغا کا ویلې شابه اوس شنه راله پیدا کا ما ویل غلی شه وده شه ټول وده دي ما ویل غلی شه وده شه ټول وده دي ده ویل بې د یاره خوب څنګه دنیا کړه السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو قربان محمد شاه دلکش څنګه چې تاسو پته پروګرام پیرزونې همیشه دپاره دا هڅه کړې ده چې زلمي شاعران او د معیار شاعران راوچت کړي تاسو ته یې په دې سکرین باندې وښیي په دغه لړ کې راسره نن زلمی شاعر په پښتو ادب شاعر میلمه دی دوی نه به د خوند او رنګ شعرونه هم اورو او یو څو پوښتنې به ترې هم کوو ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې دوی ته هرکلی او سلامونه وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه چې دومره د لرې نه تاسو راغلی ډیره مننه ستاسو یو جهان مننه قدرمن شي معصوم جانه دا راته ووایه چې زموږ د پیرزونې مینوالو سره خپله پیژنګلو کوي چې تاسو څوک یې د کوم سره تعلق ساتئ سرتاج محمود مې نوم دی په ادبي نړۍ کې په معصوم باندې یادېږم او ژوند کوم اپاچینی بالا پېښور کې او بیسیکلی د خیبر جنسي سره تعلق ساتم افریدي صحیح معصوم دا راته ووایه چې د کوم وخت نه د شعر سره تعلق ساتئ او د شعر لیکلو وجه مو څه وه ډېر خلک وایي چې کوم شاعر شعر لیکي نو هغه به ضرور عشق کړی وي مینه به یې کړي تاسو به هم ډېر خلکو ویلي وي چې تاسو مین یې ځکه شعر لیکئ ستاسو وجه څه وه د شعر په شا مو سراس پروت دی د وجې خو به درته پاتې راشم کیبرې مخه ده او د شاعرۍ سره زما ډېر وخت نه شوق و خیبر جنسي کې زموږ یو خپل شاعر حیران صاحب سره به زه کېناستمه زما دا خواهش و چې زه به دا یو شعر څنګه ولیکم خو بیا چې زه کله خپله میډیا ته راغلو امان الله ګران صاحب سره نور شاعرانو سره کېناستو نو بس بیا زما دا سوچ راغو نو بیا مې دا یو 4-5 میاشتې کېږي چې ما غزلې شروع کړې صحیح مینوالو ته دې پته چې معصوم تعلق د خیبر ایجنسۍ سره خیبر خو اوس ایجنسي نه ده خیبر سره دی او همیشه دپاره خیبر ډېر غټ غټ نومونه زیږولي دي پښتو ژبې ادب دپاره یې ډېر زیات کار کړی دی نو څنګه به د خیبر سره تعلق ساتي او هغه په شعر نه لیکي هغه په پښتو ادب باندې مین نه وي معصوم هم د هغې علاقې سره تعلق ساتي دوی نه به د خوند او رنګ شعرونه اورو او وخت نه ضایع کوم معصوم جانه خپل غزل راسره شریک کړي مننه د غزل نه وړاندې در سره یو څو شعرونه شریکوم چې ارشاد غوږ یوري راشه چې زړه د انتظار وچوي راشه چې زړه د انتظار وچوي بل د رقیب او د اغیار وچوي ډېر ښکلی او په پښتنو باندې چې ظلم کیږي زړه مې سم پړک لګا انار وچوي ډېر ښه او سرتاجه ته پسې تلوار ولې کړي سرتاجه ته پسې تلوار ولې کړي دستا زړګی به په کلار وچوي الله دې ستاسو زړګی نه چي سرتاج جانه د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي د استاد مو څوک دی ما خو درته وی چې امان الله ګران صاحب زه خپل شاعر هغه استاد ګڼم د هغې سره هغه ماله غزل سیټ کوي هغه له زه چې کم غزل څو شعرونه ولیکم هغه ته اول وړاندې کوم هغې نه بعد بیا زه مشاعره کې یا میډیا ته ورکوم صحیح مشاعرې خبره مو وکړه د کومو ټولنو سره تړون ساتئ ځئ راځئ مشاعرو له یا خپله ټولنې لرئ او که نه هر ځای نه چې موږ ته معلومات وشي هغې ځای له ځان رسوو خو خاص کر باګرام ادبي زموږ خپله جرګه چې کومه د هغې سره تعلق په لاندې عظیم خلیل دې سره تعلق ساتو او حمزه ادبي لښکر سره تعلق ساتو دې سره زه ډېر ځم راځم صحیح په څه شي مو ډېر زیات کار کړی نثر نظم افسانه غزل چاربیته څه شی مو ډېر زیات لیکلي کار خو دومره نه دی کړی خو بیا هم غزل زه ډېر لیکم هغه ډېر خوښېږي او بیا داسې ټپیز زما خوښېږي ټپیز مې هم لیکلي دي دا شیزونه ډېر دي اورو غزل ته دې غوږ وږي غزل در سره وړومبی غزل در سره شیر کوم چې ما وړومبی غزل کوم ولیکلو چې لنډ بهارانه سا ارماني جانانه واه زما ځواني جانانه سا ارماني جانانه دومره مې یاد وساته دا زندګي جانانه ډېر ښکلی دومره مې یاد وساته دا زندگی جانانه چې ستا غمونه راشي ما زوروي جانانه واه ډېر ښکلی مننه چې ستا غمونه راشي ما زوروي جانانه چې ستا تصویر ته ګورم ما جړوي جانانه ډېر ښه او دستا بسن خوښه شي دا ملنګي جانانه ډېر ښکلی دستا بسن خوښه شي دا ملنګي جانانه یو خو اشنا دی زما بل خواساکی جانانه ډېر ښه مننه یو خو اشنا دی زما بل خواساکی جانانه سرتاج ته ګوره کنه سم سودایي جانانه
واه ډېر ښکلی غزل کې دې پته لګي چې رښتیا سرتاج معصوم دی. معصومه کتاب پاک له مو څه خیال دی؟ کتاب به راځي مینوالو ته به میلاویږي او که نه؟ نو کتاب خو درته داسې وایم چې مونږ هغسې لکه ورته جوړ شوي نه یو، دومره کار هم نه دی کړی. نو الله دې وکړي چې بس کار پکې ډېر وکړو پښتو ادب کې، نو کتاب به انشاءالله راځي به انشاءالله. څه الله دې وکړي چې د سرتاج معصوم کتاب راشي او مینوالو ته ورسي، خوندونه ترې واخلي. بل غزل دې هم اورو. مننه. یوه ټپیزه به درته ووایم، سوچونو کې مې ته تل په فکرونو کې مې ته ټولو یادونو کې مې ته او په غمونو کې مې ته حیران په دې اشنا مې ولې هېروي نه. واه ډېر ښکلی. مننه. غزل به درته ووایم چې غزل داسې چې ستا په بشر چې مې نظر ولګي، ستا په بشر چې مې نظر ولګي، لږه سپرلی چې په خیبر ولګي. واه ډېر ښکلی. مننه. د دشمن سترګې به ترې زه وباسم، د دشمن سترګې به ترې زه وباسم، که یې نظر په خړ خیبر ولګي. ډېر ښکلی. مننه. او په هغه وخت کې مې په زړه ولګي، په هغه وخت کې مې په زړه ولګي، په کلي نور چې مازدیګر ولګي. ډېر ښکلی دی. مننه. او پښتون د یارې نه اوس داسې ګرځي، پښتون د یارې نه اوس داسې ګرځي، لکه سړی چرته اوتر ولګي. ډېر ښه دی. مننه. او راغلی چمله د همزولو سره، سرتاج به بیا نن په ځیګر ولګي. راغلی چم له د همزولو سره، سرتاج به بیا نن په ځیګر ولګي. سرتاجه الله دې مه لګوه په ځیګر باندې. په غزل کې مو کم رنګ زیات دی؟ رومانوي دی یا انقلابي دی؟ په څه شي باندې ډېر فوکس ورکوئ، توجه په څه شي ډېر زیات ورکوئ؟ یاره ډېر فوکس خو په روماني ته لږه روماني زه ډېر لیکل کوم، خو ډېر هم خوښه مې چې کې صوفیانه کلامونه زما خوښ دي، لیکلي مې هم دي یو دوه درې، او خاص کر خیبر باندې شاعري وشي هغه زما ډېره خوښه. صحیح. ښه خبره ده. د شاعر کار دا دی چې د خپلو الفاظو په ذریعه باندې د خپل ولس غږ اوچت کړي او خلکو ته یې ورسوي، دنیا ته یې ورسوي، د خپلو ماحول هغه کوم چې کړه وړه دي خلکو ته ورسوي په خپلو الفاظو کې. معصومه بل غزل را سره شریک کړئ چې خوند ترې واخلو. د غزل نه وړاندې به یو دوه شعرونه ووایم چې نه دی اواز بالکل نوي دي، بېګا مې لیکلي تاسو لپاره، چې نه دی اواز اورم او نه دی څه خبرې راځي. نه دی اواز اورم او نه دی څه خبرې راځي، اوس به مې هر وخت په خوله باندې سندرې راځي. ډېر ښکلی. مننه. او پیسې که نه وې نو کیدای شي چې دا جنګ هم نه وای، پیسې که نه وې نو کیدای شي چې دا جنګ هم نه وای، پیسې که نه وې نو کیدای شي چې دا جنګ هم نه وي، دې پیسو د لاسه پښتنو باندې جګړې راځي. ډېر ښکلی دی. مننه. صوفیانه کلام در سره شریکم. غوږ واورو. هغې نه وړاندې یو څو شعرونه په پیغمبر سلام باندې لیکلي شي. د محمد د نوم نزار او قربان، د محمد د نوم نزار او قربان، ټوله دنیا کې په سردار یادېږي، او په محمد باندې چې ځان قربان کم، دا تمنا او دا خواهش لرمه. او بل شعر دی چې د شنې روضې چې مې دیدن نصیب شي، لکه دنیا کې چې جنت ووینه. غزل دی چې څوک چې په تا پسې خبرې کوي، څوک چې په تا پسې خبرې کوي، لکه دنیا پسې خبرې کوي. واه. مننه. څوک چې په تا پسې خبرې کوي، لکه دنیا پسې خبرې کوي، ته به د کم سړي خولګۍ بندوي، څوک به په چا پسې خبرې کوي. مننه. او زما زړګی به ترېنه موړ شي که نه، زما زړګی به ترېنه موړ شي که نه، څوک چې اشنا پسې خبرې کوي. پروګرام کې د وخت راکو د ناستې مو یو نړۍ مننه کوم. ډېره مننه. ستاسو یو جهان مننه. ډېره مننه کوم. سرتاج معصوم را سره و، تاسو واورېدو، خوندور شعرونه هم ترې واورېدو، خوندورې خبرې هم ترې واورېدو، او تاسو به خوښ شوي وي. پروګرام وخت ختم دی، کم دی. اجازت راکوئ چېرته چې حال آباد او بریالي اوسئ.